نوم درته نه علم زمونږ د علاقې یو سړی دی زمونږ د علاقې یو سړی دی هغه زوی باندې زمونږ یو ملګري ته ماته یو بل ملګري دا حکایت کړی دی چې هغه ما سره میلاو شو هلکه ولې وی ډېر پریشان دی پر زوی مې تعلیم وکړه او انګلینډ ته مې ولېږه او ډاکټر مې کړ او هلته ځان له ښځه وکړه او چې څومره جایداد او ټول مې خرڅ کړه په دې زوی مې ولګاو پېښور کې مې صرف یو کور دی بس باقي چې څومره جایداد او څومره مې ځمکه وه ټوله مې خرڅه کړه او هغه زوی مې پې کامیاب کړه او لندن ته مې ولېږه هلته یې ځان له ښځه وکړه نو یې ما له به کله کله پیسې رالېږلې اوس راله پیسې بندې کړې پیسې یې بندې کړې په ټیلیفون مې مو سره رابطه کوله اوس یې د ټیلیفون نمبر هم بدل کړی رابطه هم نه کېږي نو ورته مې بار بار وویل چې بچې ما خو خپل جایداد ستا دپاره خرڅ کړ ما خو ځان ملنګ کړ اوس خو زه بوډا یم نه ما خو د ګټې وټې څه نشته یو کورکۍ مې پاتې دی نو ته مهرباني وکړه ما له څه خو څه شی رالېږله میاشتې که نه چې زما ګزاره پې کېږي مور دې ده بل څوک شته یم نه وی په جواب کې ما ته ووایي چې بابا زما وخت به نه خرابوي ما ته بیا دپاره ټیلیفونونه کوي بس ټیم نشته دا بچو له مونږ حق ورکړو دا مونږ حق ورکړه که بچو دین دې ورته ونښو د پلار حق دې ورته ونښو مونځ دې ورته ونښو د قیامت دروازې نه دې خبر نه که د الله یره دې وله پړه کې کېننوله دا بچې به ستا څه قدر وکړي او د مرګ نه پس خیرات به راپسې څه وکړي مونږ سره یو طالب العلم دی هغه راته قصه کوله د هغه کلي نوم درته نه اخلمه خو دا چې شمدید واقعه راته هغه وی چې زمونږ په علاقه کې یو خان وی ډېر زیات مالدار او د هغه بچي چې دي نو هغه څوک په فوج کې بریګیډیران او څوک جرنیلان او څوک په یو اینو کې او څوک یو ځای بارمل کې او څوک بل ځای ما ته چې هغه سړی خو ما وپېژن او هغه بچي هم ما وپېژنده وی دې یو ځل بار ته راووتمه وی چې راووتم نو هغه بابا چې دی خان بابا ولاړو حجرې مخې ته با خان بابا څه کوي وی چې ټیکسي راله راوغواړو بیمار یم هسپتال ته ده حالانکه چې حجرې ته مې وکتل حجرې کې موټرې ولاړې وي وی ټیکسي مې ولې درته ونیو خان بابا مې پی کېنو هسپتال ته مې ولېږه وی څو ورځې پس حجرې ته ورغلو چې ورېږه خان بابا تپوس وکړو خان بابا ته خو بل ډېر بېکار بېکوره وي وی چې یو ناجوړه ومه تاسو سره د الله خو کې ټیکسي مې راله وکړو نمونیا مې وه ډاکټر له لاړم هلته کې په هسپتال کې مې علاج وشو نو راله ته ما ته چې خان بابا حجره کې خو موټرې ډېرې ولاړې وي یاره وي موټرې ولاړې وي خو بس سکونه چې دی بوتلې وي وی مونږ ورته وی چې خانو که کله ستا ضرورت راځي دا زمونږ د ټیلیفون نمبر په دا جومات کې مونږ ډېره یو طالبان یو ستا د دې کلي یو چې ستا کله هم ضرورت راځي مونږ ته ټیلیفون کوو مونږ ستا خدمت ته راځو وی ورته ټیلیفون وکړه وی چې ټیلیفون یې وکړه مونږ ورغلو وی دی په کټ کې غریب په حجره کې پروت دی او وی ټول د میږو نه ډک دی میږي ورختلې د شوګر مریضو چې د خپې خوږ وه نو هغې نه میږي ورغلي ټول د میږو ډک وی مونږ خیر صفی یې وکړه را پاکم که پټی مې ورنه وکړله او بیا د کټ خپو ته مې وله دا لوښي کېښودل هغې کې مې وله اوبه واچولې چې میږي ورونه خېږي خان بابا ولې وی جړل راته چې په دې اجره کې دې موټر ورته وګوره دا ټول زما د بچو دي لونو سره مې هر یو سره شته زامنو سره مې د یو په ځای دوه درې ګاډي دي زما پکې نصیب نشته د خدمت پې څوک نشته لونه مې ځان له پسې لونو سر دي زامن مې څوک په یو ښار کې او څوک بل ښار کې او څوک لندن کې او څوک بل دی هغې په خپلو سیلونو سر دي زما پکې دونه څوک نشي چې ما له اوبه راکړي دغه زما حالت دی وی مونږ ورته وی او وی د دې سړي نه به مونږ جومات کې خبرې نه شوې کولی طالبانو پسې خبر او طالبانو مولیانو پسې خبر او داسې و چې مونږ ته اور کې ولاړو وی ما ورته چې خان بابا وی چې ګوره په دې بچو ما تعلیم وکړو او یو وخت کې زه په مدینه شریفه کې انجینیر او هلته کې ما هغه زمانه کې اوس زمانه یېرېږي که زه پکې خطا شم 40,000 روپۍ میاشت پاکستان هغه زمانه کې او که 40,000 ریاله د ما تنخوا غشته ټول مې په دینونو پرې بچو لګوله بنګلې مې ورته جوړې کړې غټ غټ تعلیمونه مې وکړل افسران مې کړل بار ملکونو ته مې ولېږل نن زما د ډوډۍ درک نه لګي وی مې چې بابا پړه دې سارمان شته یاره یو ارمان به ځان سره قبر ته وړم افسوس او ارمان چې یو بچي نه مې طالب جوړ کړی وی نه څه خبره وه اوس خو بیا اوبه راکولې که نه
اوس وایي زما قدر کو که نه مو چې په یو مې ما ورته څه خولی دي اونا ټوله زما ده ما ورته د پلار عقل نه دی ښولی ما ورته دغه هغې پرتوګه چولی دی پتلون مې ورته اچولی دی او په سکول ته مې په مخه کړي دي او کالج ته مې په مخه کړي دي دا مې ورته نه دي ویلي چې دا پلار دی او دا مور ده او دا جنت دی او دا دوزخ دی او که پلار خفه شو دا سزا ده او که د خوشحاله که دا ثواب دی په دې مې نه دي پوه کړی یو مې پکې طالب جوړ کړی نو څه خبره وه وایي څه موده پس هغه غریب وفات شو بیا مونږ ورغلو مونږ طالبانو ولمبو دومره څوک مو چې چا لمبولې په زامنو کې کفن ولا مونږ ورکه قبر انتظام ولا مونږ وکړه قبر ته ښکته مونږ کړه او ورور هغه زامن یې رالل په نخرو کې او په موټرو کې او پوزې ته رومالون نه و میک اپونه او په مخ باندې او په شونډو باندې ځان له سرخۍ او پوډرې مګل او یو لوی جشن تا به یې چې ته ښادي ده لوی موټرې رالې یو زوی چې ته بار ملک کې و هغه ته جنازه یې څاروله چې دی راورسي هغه ورته په ټیلیفون ووایي چې ما سره ټیم نشته ښخوی بابا په درېیم هم خلک راغوړ چې کورسۍ ولګېدې میزونه خلکو هغه قسم قسم خوراکونه او چرګان مرګان وخوړل او تا به وایي ګنې بس چې ته میله ده او یا د چا واده دی او خبره ښه اوس خان بابا تا خو په بچو ډېر تعلیمونه وکړل او تا خو ته ډېر لوی لوی افسران جوړ کړل او هغې خو دې د غټو غټو کورونو خاوندار کړل لیکن ستا پکې څه لمبۍ دې بل غسل بل درکوي قبر ته بل خښئ کفن بل درکوي د 2 روپو د خیرات در پسې څوک نشته په داسې بچي شلخ غورځئ هغه بچې فایده مند دي غریب دی وي پردی مزدوري دی کوي او چې لاس پورته کې ودي وي یا الله زما مور او زما پلار وبخي باید دا بهتر د مور او پلار دپاره شو که نه شو دا بهتر شو د مور او پلار دپاره چې دې لاس پورته کې پلار ته دعا وکړي دې لاس پورته کې مور ته دعا وکړي دې د پلار قبر له لاړ شي دې د مور قبر له لاړ شي او دې 2 روپۍ خیرات کې د هغې سبا خپل مور ته خپل پلار ته وبخي رونو دا نقصان د مور او د پلار دی د بچو حق مونږ پوره نه کو د بچي حق نه دا دی چې تربیت یې وکړه دین ورته وښایه ښه اخلاق ورته وښایه او علماو سره یې کېنوه نیکانو صالحینو سره یې کېنوه چې هغوی ورته عقیده وښیي عمل ورته وښیي اخلاق ورته وښیي د مور ادب ورته وښیي د پلار ورته وښیي د استاد ورته وښیي د ګاونډي حق ورته وښیي د پردي حق نه ویاروي چې ګورې پردي اغلا مه کوه او که دې اغلا کوي سوډه به وله ورکوي دا د بچي حق دی په پلار باندې بیا وله وعدو کی نیکې رشته وله پیدا کی صالحه ښځه وله وګوري هوښیاره ښځه وله وګوري دینداره ښځه وله وګوري دا د بچي حق هغه یو سړی د میخو مزدور دی مونږ له میخې ولې په شرمېده که نه او د دې ته پیدا دی او پلار ته میخو مزدور وایي دا هلک بار ووته چې پلار له څه چی مې تیاره کړي هغه هلکانو د هغه بابا نه تپوس وکړ بابا دا هلک دی سره پیدا مې زوی دی هغې په خندا شو ولې بچی خاندې وی هغه خو وی چې دا زمونږ د میخو ګجر دی مزدور دی وی ښه وی او چې هغه زوی یې راننوته د هغه هلکانو مخکې ورته وی ښه هلکه زه ستاسو د میخو ګجر یم ستاسو د میخو زه نوکر یم ستا مور میخه ده ستا مور میخه ده بل سنډا وله وګوره مور لرې بل سنډا وګوره ځکه زه خو ګجر یم زه خو نوکر یم نو بل سنډا وله وګوره او لاړم ده دا بچې دا د چا د لاسه خراب شو دا د مور او پلار د لاس مور او پلار خراب کو مور او پلار غلط معاشرې ته ولیږه مور او پلار یې تپوس نه کوي پلار نه ورځي او د بچو ته دا نه ښیي چې ګورې دی پلار یم او مونږ هم بیا په پلار شرمېږو په مور شرمېږو پلار کمزورې دی دماغ کې خامخا ګډې وډې وایي مونږ یې میلمه سره په پرېښودو خفه کېږو چې دی ولې میلمه سره ناست نه میلمه پېکه ای ګورې پلار مې کمزورې دی دماغ یې ټیک نه دی بوډا دی هر څه چې وایي زما د مه خبره دی پلار او زما د دې مشر ورور سره ګزاره به کې نو دا حقوق دي د بچي دا حق به ورته ښیې خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه الله اکبر څومره لوی بزرگ د زمانې تیر شوی دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې په هندوستان کې په انډیا کې نن هندوان د هغه قبر نه راځي مسلمانان خو څه کې هندوان د هغه قبر راځي او قبر سره یې ناست دي او یو لوی انګریز دی هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه صفت کړی دی یاره وی په هندوستان کې یو قبر کې سړی پروت دی او په ټول انډیا حکومت کوي
د انډیا خلک راځي ورته او په ټول انډیا حکومت کوي داسې ماشوم به چیرې ماشوم او ګورې کمال په مور کې دی ښه لار او مور په دواړه تربیت کوي خو د بچي لومبۍ مدرسه د مور غېږه ده د مور نه به تربیت اخلي نو د مور د بچي له تربیت ورکوي خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه له وایي بچې ګورې هر څه الله کوي ښه ډوډۍ الله درکوي جامه الله درکوي اوبه الله درکوي موږ له دا عمر الله راکړی دی دا رزق او دا هر څه الله راکوي او دوی چې بیبي الله کوم دی وی هغه موږ نینو او موږ یې نی بچی له هر څه موږ له مورې هر څه الله راکوي او نو زه به الله نه څنګه غوښتنه کوم چې ډوډۍ ته مې جز شي وی داسې کار به وکړي بچې دا دی به اودس وکړې چلې ورته وخو په مصله به ودرېږې 2 رکعته نفل به وکړي بیا به لاسونه اوچت کې او الله ته به چې الله ماله ډوډۍ راکړه الله ماله جامه راکړه الله ماله اوبه راکړه الله به دله مزیدارې اوبه درکړي هغه ماشوم دی هغه وایي چې همداسې به نو مور ولا عقیده برابروله نو مور به دا چلو کو چې د ده به اوبو تاجت شو او تږې به یو ګوټ کې به ورته اوبه کېښودې یو ځای کې به ورته ډوډۍ ونغښتله یو ځای کې به ورته میوه کېښودله دوی به راغلې لاس به اوچت کړل یا الله ماله ډوډۍ راکړي مورې ما خو الله نه ډوډۍ وغوښته نو بچي ورشه دننه کوټه کې وګوره چې ته پټه به یې درته ایښودي څنګه چې الله پټ دې نه ښکاري نو ډوډۍ به یې درته پټه ایښودي دی به ورغې یو څادر به اوچت کړه بل به اوچت کړه خو مور به د ډوډۍ څادر لاندې ایښودې وه ډوډۍ به یې راواغېشت مورې ما ته خو الله د هغه بلستن لاندې ډوډۍ ښودې وه هلک خو بچي دی درته کېښوده که چې اوبو ته بیا جت شو مورې اوبو ته الله نه غوړه به چې کن 2 رکعته نفل به وکړل لاس ته اوچت که الله ماله اوبه راکړه مور به ورته ګوټ کې اوبې ښودې وي مورې ما خو الله نه اوبه وغوښتې اوبه خو نشته بچي الله چې څنګه نه ښکاري پټ دی اوبه یې پټې دي که نه ته دې کوټه کې چې د بوټونو کې وګورې درته به یې ښودي ور به راغې کوټه کې به ګوټ کې اوبه پرتې وې روچتې کړې اوبې څښلې بس دی ول یو سوچ جوړ کړی مور به د دې ماشوم د وجې د کور نه بار نه تله ولې زما د بچي یو شي ته عجت شي دا راز مې ښکاره نه شي یو ورځ د خپلوانو کره لاړه ماشوم تللی دی مدرسې ته بختیار کاکي چې ما مدرسې ته تللی دی او دی راغلی دی اوس هماغه سوچ یې دی مور یې بار ده او دې 210 هم کړی دی وږی دی او راغلی 2 رکعته نفل یې کړی دی او لاس یې پورته کړی چې الله ماله ډوډۍ ورکړي او ګرځي په دې ګوټونه کې یو ځای بل ځای او لاس یې پورته کړی دی هلته مور یې خو تلې ده چې ته خپلوانو کره چې ورته رایاد شوي دي اوهو دا څه غلطي وشوه زما هغه ماشوم بچی خو به راغلی هغه به وږي ما خو نن ورته ډوډۍ نه دی ښې په بلستن کې یا په توری کې اخو به بیا هغه خپل واړه پوچیني لاسونه الله ته نیولي او خدای خبر چې څونه ځله به منځونه کوي او څونه به لاسونه پورته کوي دا خو نن زما هغه راز فاش شو ما چې خواري 100 کاله د خپل بچي سره وکړه خواري خو مې ډک ته وغورځېدله بچی خو به نن پیچي چې دا خو ما سره مور دوکه کوي دا ډوډۍ خو راته مور ږدي دا خو راته الله نه ږدي یا خدایه دا سو یا الله دا هغه ځای کې هغه خپلوانو کره هر څه پرېښودل او رامنډه یې کړې دلته کې دی راغلی دی په مانځه ولاړ دی مو اودس یې کړی دی خپل پوچیني لاسونه الله ته نیولي دي یا والله ماله ډوډۍ راکړي الله نه ډوډۍ غواړي چې مور یې څنګه راله بچې ته مدرسې نه راغلی او مور یې د قرآن هم د مدرسې نه اوس تپوس دې کوي ښه بچې سال دی وی مورې نن خو ماله خپل الله ډېره خشته ډوډۍ راکړې ده بچې کسي ته چې ډوډۍ درکړې ده وی هغسې مونځ مې وکړه اودس مې وکړه بیا مونځ مې وکړه او لاسونه مې ورته پورته کړل چې الله ماله ډوډۍ راکړي وی ځالم او بلستن مې اوچته کړه مورې بل شان ډوډۍ نن پرته وه په جون کې مې داسې ډوډۍ کې ته نه ده لیدلې او مورې داسې ترکاري او غوښې او اعلی خوراکونه زندګۍ کې مې چې ته نه دي لیدلې مورې نن خو یې ورپسې میوه هم راکړه هغې سره خو ډېره خشته میوه خوشبویه اعلی قسم څیزونه پراتو مور خوشحاله شوه چې ګوره هغه عقیده په الله جوړه شوه انا عند ظن عبدي بي حدیث قدسی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده په ما څه ګمان کوي هغسې یم په الله زمونږ یقین نشته پوره ګمان مونږ په الله باندې په سچه ایمان نشته
ایمان شتا مومنان یو الحمدلله مسلمانان او چې څه ته هغه کلک یقین او تصدیق کوي همون پیدا نه کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اے بندگانو وی که پا اللہ مو پا سچ پورا یقین راگی چی مونگ لروزی راکی وی دا سے ڈوڑے بدر کی لکا دی مارغانو غندے دا کم مارغا پٹے دے دا کم مارغا دوکانداری دا کم مارغا نوکری دا سار اوگیزی ماخام جالی تا مالا رازی دقا سی سار با اوگی و ماخام میں ملولے و تاسو پا اللہ پورا یقین نشتا پا اللہ پورا کلک یقین پکار دے دا بچی یقین جو امور دیر زیادہ خوشحال شوا کہ شکر دے سوکالا بے دے قل بچی سر خواری اکرلا او خواری میں پزیر آنا او گورا بچی در تنویم کہ روڑے اللہ ورکی در تنویم کہ رزق اللہ ورکی اوبال اللہ ورکی میوال اللہ ورکی دا دے گورا زا بچی پکور کے نوما او تاتے غختنا اکلا سمرخ رزق او میوے دل در اکرلا دے تر بچی تربیت کوئی آغا بچی لویگی سوکتے جوڑے گی. بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فی عظیم الشان قطب مینار پاگا جوڑ شوے دے اگر جی او کی جماعت جوڑ کلے دے او پاگی او مینار جوڑ دے قطب مینار پا انڈیا کشتا دزویخ نوال تر سر پوری پاگا مینار باندے قرآن حکیم دا الحمد والناس پوری دکلے شوے دے الحمد والناس پوری قرآن حکیم پی دکلے شوے دے دا یو پاگا مینار دا پاس دکلے شوے دے. جناب تا لوی شخصیت تی جوڑ شو ولی مور والا بہترین تربیت ورکو اعلی تربیت ورکو دا معشوم والینا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی ویچی معشوم با کلا نبی علیہ السلام دی خلقو کر معشومان با پیدا شو اولد با پخبا دا کوئی شو ناغی با پیغمبر علیہ السلام لدا وستل دی بچی تا جی دعاو کے نو پیغمبر علیہ السلام بولا پسر ماندے لاس راخ کا حضور پاک او جریر دا کوٹے باو پا دے غیق کی بے کینو کلا با معشوم پی متیازے موکلے پا نبی علیہ السلام او اغیبو ایسیب متیازے موکلے پی پریگی دے خیر دے حضور پاک مبارک لکھو اللہ خاخلاق پر کرو او دا برکت دعا بے ولو وی مون والو وی مون بدان مخی کو نبی علیہ السلام تا چی پسرونم لا سرا کائے اس بچو دا چاو خول نا مروب نا اگی خو نه پیجن چې را څوک دی وی مونږ به ځان قصدن د پیغمبر علیه السلام مخې ته کوو چې زمونږ په سرونو لاس راکاږي او مونږ له د برکت دعا وکړي. حضرت انس ته د لسو کالو ماشوم پلار راوسته مور راوسته او نبی علیه السلام ته وقف کوي بچ الله رسول ستا خدمت وکړي. مور یو ځل راغی وی الله رسوله انس خو ستا خادم دی که نه وی او وی دعا ورته وکړه وی اللهم بارک له فی عمره ورزقه وولده یا اللہ دے معشوم لے پا عمر کے پا رزق کے او پا بچوں کے برکت پیدا کے دا دعائے والا اکلا گورا دعا سر تا گورا وی زما پا جن زما دولا پا اتکم سل دو نبی معشومان گوی دا ما خپل اولی دل دا پا اولاد کے برکت او پا مال کی برکت سے شو وی نورو خلقو کجوری بو پکال کی او دل میوہ کولا زما باغی کال کی دو دل میوہ کولا او اذا سلو نمی عمر زیاد دے وی پگیر او پسر کی می سپین ویخت نشتا حضور پاک مبارک لا در عمر دعا کردل اس لا زوانیم دا مشومان بے راوستل نبی علیہ السلام لا دعا بتاو کجی او تبی خوج را دا مفکول پیغمبر دے دا برکت ساون دے وایا کن اس مشوم بوزو چه دے جماعت سوال نہ پیدا مولا لمبو سے جو دعا بتاو کا نا پیوی دے والے نکینو ابربن پوٹوان وطا والے نخایو ابربن دی جامع وطا والے ناچو پوٹینے معشومانے امو وطا بربن دی جامع چولی لاسونے بربن اس نے بلدے پدی باندے لاسونے بربن زمایو شاگرد را تا قصہ کولا یو سکول کے استازو ما دو سکول کے استازو ما کوئی اگے کے لکانو جینا کوئی دے تعلیم کو پاگا سکول کے یو بینک پاندے نهم جینایه و دل هملک دل سم جینایه و دل سم ملک خو تقریبا بالغانی جینایه خو تقریبا پیغلی دا یو بینک پاندے ناس او جینا کو لستونی نشتا دا دل هم نهم و دل سم دا جینا کو لستونی نشتا لمت ایتو دخکار دی وی ما وطنسیتو کو دیر اسلامیات استادو پر سکول کلو ما وطنسیتو کو جینا کو تا چی بچے لستونی ساتے دا گناہ دا الکانو سره یو دے پا بینچونم مکینے او پردہ کوئے پیسار جی سکول دا عالم پرنسپل سے ابو غفتو کہ تراش یورلم یو صلی و سرناست یو خان سے
وی ما ته چې تا پرون بچو ته په سکول په جنکو ته په کلاس کې څه ویلل؟ مې چې ما خو ته د پردې ویلي چې لستونې جوړوي کمیسون له بې لستونو مه راځئ، پرده کې راځئ، هلکانو سره یو ځای ناسته مه کوئ. وی تا دې سره څه کار دی؟ د خپل سبق ښایه دې سره څه کار دی؟ وی هغه خان ویه چې کوم راغلی و وی چې ستا دې څه دا مونږ مدرسې ته رالیږلي دي، دا جینکې دا مونږ دارالعلوم ته رالیږلي دي، دا خو مونږ مدرسې او دارالعلوم ته او جومات ته دي رالیږلي، دا هم دې سکول ته راوستلي چې دوی ازادي شي، چې د دوی ماحول کې په دې ماحول کې تربیت وشي او د ذهن نه هغه د غلامۍ او د هغه شرم او د هغه حیا هغه سوچ ختم شي. او که زما بچو ته لوڼو ته بیا و چې لستوڼې به اچوې بیا به یې د سکول نه وباسم بل سکول کې به داخل و همدقسې کټ لستوڼو سره به راځي. مې چې پرتوک خو دې وباسي زما پیسه ستا بې حیایي خوښه ده، زما پیسه حقه سکول نه ما چې توبه وباسه د سکول نه. الله هغه سره د غټ احسان وکړه، هغه هلک سره هغه له خدای په کالج کې لیکچرري ورکړه. دا زموږ ماحول دی. پلار په خپله دا غواړي چې زما لور دی بربنډه ګرځي، پلار په خپله دا غواړي چې زما د لور ترخونه دې ښکاري، مور په خپله دا غواړي، بې حیایي په خپله غواړي. د الله د قهر او د غضب نه ویریږئ. نور مثالونه درله نه در کوم. د الله د قهر او د غضب نه ویریږئ. ګورې بیا الله اوچو سره لاندم سوځئ. د بچو حق دا نه دی چې بربنډې کا، د لونو حق دا نه دی چې پرتوک ته وباسه، د لون حق دا نه دی چې کمیس ته نیمګړې کا او بې حیا یې کا او رسوا یې کا. د هغې حق دا دی چې جینۍ له پرده ورکا، برقه ور په سر کا. د هلک حق دا دی چې د مور پلار عقل ورته وښایه، ادب ورته وښایه، حیا ورته وښایه. دې حقونه دي مونږ ورته څه حق وښو او چې بچي ته دې ښه اخلاق وښول، ادب دې ورته وښو. لومبۍ کټه پکې د مور او د پلار ده. ګورې دې چې دعا کوي چا ته به دعا کوي؟ لومبۍ مور او پلار چې پوه دې کو چې هوښیار دې کو، لومبۍ دعا به تا ته کوي. او چې ته مړ شې صدقه به در پسې کوي، او چې ته مړ شې خیرات به در پسې کوي، او چې ته مړ شې 2 رکعته نفل کوي ثواب به درته بخي. ته به قبر کې پروت یې د تلاوت به در پسې کوي، او قبر نه به هم درځي هلته دعا به هم درته کوي. او چې تا په غلطو سر کو، ښه خوی دې ورته ونښو، دین دې ورته ونښو، شریعت دې ورته ونښو، همدقه د میخې مزدور به درته وایي. او چې مړ شو جنازه به پیژني نو پته به جنازه د کوم ځای نه وکړي. نو مور او پلار بچي ته ادب او عقل نه دی ښولی. یو بچی چې ته ډاکه کې ګیر شو، سړی ته مړ شو، ډاکو لاړ د پانسۍ حکم پې وخته. نو چې پانسۍ کوټې ته څوک در نه شي نو هغې وله بیا اختیار ورکوي چې هلکه پړه دې سارمان شته که نشته، څه وصیت کې که نه کې. ته ته پړه یې سارمان شته که نشته؟ یو مور مې راولې، مور یې وله راوسته. دې د هغه پنجرې نه یو خوا ولاړ دی، مور دې بل خوا ولاړ دی. مور ورته جاړي، وی مور یې د لاس دې را دننه که چې دلې ښکل کړم. نو مور لاس وردن نه که په پنجره کې چې وردن نه که د په خوله کې ونیو ښه مضبوط چکې پې ولګو. مور چغې کړه چې لاس دې راله پرې کو، دې همغه زور ورکوي خلکو د لاس د مور د دې هلک د خولې نه په زور خلاص کو چې دا خو ظالم بس پانسي کېږي بېګاله. او مور درته دا دې راغلی او د پنجرې پورې غله جاړي او تا وې زه د لاس ښکلوم او په لاس وله چک لګې. وی او بلکل چک مې وله قصدن ولګو. وی که دې مور وی ما یو ځل د ګاونډي د کور اګیا پټه کړه، وی امې کور ته راوړه، وی دې مور ما له لاس ښکل که، ما اګیا پټه کړه راوړه دې لاس ښکل که. وی لاړم بلو مې چرګه پټه کړه. وی چې څنګه رالم، وی شا به بچې تکله شه، لاس یې م راله ښکل که او په سر یې م ښکل کړم. وی لاړم ورو ورو مې غلا شروع کړه او مور به خوشحالېده، داکې مې شروع کړې، مور به خوشحالېده، سړی مې مړ که. دې پانسۍ ته راورسېدم. نو که ما کم وخت کې اګیر پټه کړې وه مور له راغلی وم او تیم مور ما له هغه وخت په لاس چک لګولې وې، نو سوال نه پیدا کېږي چې ما نه ډاکو قاتل جوړ شوی وي. خو دې مور د ما لاس ښکل که نو راځه که په دا لاس ټولې چک ولګو چې دا مور ستا د لاسه زه نن پرې زندان کې پروت یم. وایه داسې ده که نه ده؟ بچي نه غل ولې جوړېږي؟ بچې شی پټ کي کم پې وړي کور ته وړي، هلته پلار ورته وایي زنده باد، مور ورته وایي بچې تکړه شه او ښه کړ بالښت ته به ډډې وو ته به شی را پیدا کړې که نه. که دې مور او پلار دې بچي له مضبوطه سپېله ورکړه او یو څو یې لګو که
چې دا کوم نه دی راوړی دی شبه فورا دا یو څه هغه دی او یا هغه څه کور نه بوته او دا خلکو مخکې یو څو څپېړۍ و ویې شرماو چې دې بچي د ما غلا کړې ده ووایه بیا بچي غلا وکړي او چې دا بچي لاړ شو پردې شوتل په اوږه راوړي او غوا ته یې راله وغورځي تم پې خوشحال تپوس ته نه کوي چې بچي شوتل د پلار کارلی و دا دې په بیه اخیستی و دا مونږ په بیه اخیستی و او ته ورته خوشحاله سبا غزي 2 پنډه راوړي بل ورځ ځي پردې لوګان هم راوړي بل ورځ ځي پردې بوسالم راوړي بل ورځ پردې کندر هم کوي انجام به سي ګوره بچو له د وخت نه تربیت خراب چا جوړ که مور او پلار جوړ که دا په مور او پلار د بچي حق دی چې غلط تربیت بوله نه ورکوي صحیح تربیت ورکه دی بچي له مزیدار تربیت دی بچي له ورکه دی د وخت نه پوی کو دی هوښیار کا دته دین وښایه دته د مور حق ادب وښایه چې مور څه شی دی نو څنګه چې د بچي په پلار باندې حقوق دي زما ورونو دقه رنګې د څنګه د پلارانو په بچو حقوق دي دقه رنګې د بچو په پلار باندې حقوق او یو او ظلم به هم نه کوي بچو کې ګورې یو بل سره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د اسلام د دیر علت د ژوند تېروه د الله نه پړه کې یې راوکړه یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی زما یو زوی دی هغه مې دا غلام ورکړی دی تا پې ګواه کوم وی بل زوی له دې هم داسې ورکړی دی که یو له وی نه صاحب دی یو له ورکوم وی په ظلم ما ګواه کې یو زوی له ورکول بل له نه ورکول دا هم ګناه ده دا ظلم دی بچو وی چې یو بچی ښکلی بل به هم ښکلی او د لور او د زوی منځ کې به هم فرق نه کوي بعضې خلک لور ته په سپک نظر ګوري زوی ته په ښه نظر ګوري یادوي خو دې لورو زوی دې نه یادوي لور د پردي کور ده پردي کور کې ډوډۍ خوري پردي سړی وله جامه ورکوي او چې لاس پورته کوي نو لومبې په دعا کې مور او پلار یادوي بختور دی هغه انسان بعضې خلک خو په لونو خفه کېږي بختور دی هغه انسان چې چا له الله لونو ورکړي او دې انسان د دې لونو خو څه دغه وکړو نه تربیت وکړو دا د دې پلار زوی ته ګوره پلار ته دعا ته ګوره او پښتانه وي خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره زوی ته ګوره پلار ته دعا ته ګوره هسې د خلکو دپاره لاس اوچت کړي زما پلار پې خوشحاله کړي دا پلار مې زر مړ شي دا موټر او جایداد درته پاتې شي لور به په پردي کور کې ناستي او لاس ورته کوي دعا به مور او پلار ته کوي خوش قسمت انسان دی دا خو د خدای ورکه چاله زوی قرآن کې الله وچاله دامن د ذیقعدې په میاشت کې چې مونږ خلک ورته د میانې میاشت وایو د منافقانو غټ سردار عبدالله ابن ابی مړ شو عبدالله ابن ابی په ظاهر مسلمانو منځونه به یې کول روجې به یې نیولې زکاتونه یې ورکول خو د اړه نه کافر و لکه ایمان نو د څه وجو نه په ظاهر په خوله کلمه وې او منځونه یې کول لکه ایمان نو چې کم سړی په خولې د اسلام خبرې کوي او منځونه کوي روجې نیسي او په زړه کې ایمان نی هغه ته په شریعت کې منافق وایي دی د منافقانو غټ سردارو او د مخکې نه د پیغمبر علیه السلام ته په زړه کې بغض پروت و دی چې کله مړ شو دا د زوی دی د زوی نوم یې عبدالله و هغه راغی و نبي علیه السلام ته کېناست وی د الله رسوله زما پلار مړ دی هغه 2 وصیته کړي یو دا دی چې جنازه به پې ته کې او دویم دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې موږ یې پلار ته کفن کو ځکه د کفن د دې 2 څادرو لاندې یو کمیس مړي ته خلک اچوي اگر چې هغه کمیس ناګنډلې وي ګنډلې کمیس نه خو دې عبدالله ابن ابی وصیت کړی وی چې ما ته به د پیغمبر علیه السلام کمیس اچوي د برکت لپاره د حضور پاک په خاصو نښو باندې صحابه کرامو ډېر زیات برکتونه نیولي دي او دا حقیقت دی د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک ذات سره صحابو ساتلي دي د برکت لپاره حضرت ام سلیم سره د نبی علیه السلام ویښتو چې څوک با مبارک چې بیمار شو په شیشه کې هغه شیشه به اوبو کې کېښود خلکو به اوبه وڅښلې الله به جوړ کړل
او د حضور پاک خوله مبارکه ورسره وه، هغې نه به یو څاڅ کې اوبو کې واچو، مریض به وڅښه، الله به جوړ کړ. او یو څاڅ کې به یې ترې واخېست، په جامو به یې پورې کړه، د هغې نه به داسې خوشبویي تله چې داسې خوشبویي به چېرته نه وه. یو صحابي دی حضرت عتبان ابن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام لراغی وی دا اللہ رسولا زما نظر کمزور دی او دا په خپل جماعت کې د قوم امام نو چې کله باران راشي او په دې خوړ کې اوبه راشي نو ما ته جماعت ته تلل بیا ګراني. نو صاحب راشه د ما په کور کې یو ځای کې ما ته ته مونځ وکړه چې کله باران او جماعت ته نشم تللی چې کور کې هغه ځای کې مونځ کو ور برکت دپاره حضور پاک غوښته. نبی علیہ السلام انکار ونه کړ. اوس بعضې خلک د دې برکتونو نه انکار کوي، هغې انکار ونه کړ، وی ښځه به درشو. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی علیہ السلام ورغې او ورتلو سره چې اجازت وغوښته وردن نشو نو د هغه نه یې تپوس وکړو، ایله تحب ان اصلي لکم، کوم ځای دی خوښه ده چې مونځ درته وکړو؟ وی صاحب دا ځای مې خوښ دی. نو پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کې ورته نفل وکړل، بیا ول هغه ډوډۍ برابر کړه او د قوم او د قبیلې خلک یې راوغوښتل او پیغمبر علیه السلام سره په شریکه ډوډۍ خوړه. دې نه علما دا معلوموي یو نیک سړی څوک کور ته راولي، ځکه حضور پاک چې خلکو راغوښته خو د نیکۍ په بنیاد یې راغوښته، علت مشترکه نیکي ده. یو نیک سړی څوک راولي چې دلته ما ته 2 رکعاته وکړه او زه به کور کې چې ته عذر یې مونځ به پکې کوم، نفل به پکې کوم، دی ثبوت شو. د حضور پاک د وفات نه پس د هغه خاص سامان ځان سره صحابه کرامو ساتلو. حضرت انس سره یو پیاله وه، په میان ماته شوې وه، ګورې د لرګي کاسه وه، او پخوا که ستاسو خیال و په دې کلو کې به دا خلک ګرځېدل او د ماتو پیالو ته ماتو کاسو ته به یې میخ ورچوه به یې ټانکه کول، داسې به که نه سورې به یې پکې و که برمه به ورسره وه او په هغې کې به یې ټانکه ولګوله. دقسې د پیغمبر علیه السلام دغې د لرګي کاسې ته ټانکې لګېدلې وې او د اوسپنې کړی وه پکې، دې برکت دپاره ځان سره ساتلې وه، په خپله به یې پکې اوبه څکلې او که څوک میلمه به راغې ډېره لویه خبره به وه، وی راشه چې نن در باندې په هغې کاسه کې اوبه وڅکم چې حضور پاک په هغې کې اوبه څکلې. یو صحابي وی ویده ماشوم ناجوړو مور بوتلم نبی علیہ السلام نه، وی دا الله رسول دا بچی می بیمار دی. وی نبی علیہ السلام په خوله مبارکه کې اوبه راواغېستې او په خوله کې وړقولې او زما په سر یې توک کړلې. ناګوره تبرکن د پیغمبر علیہ السلام دا 10 اوبه صحابو راغېستې دي او په ځان یې مږلې دي. او داسې نه ده د حدیبیې په مقام چې هغه کم سړی راغلی او کافر او د پیغمبر علیہ السلام سره مذاکرات کول، اچې واپس لاړ نو قوم ته وی داسې ملګري ما چرته د چا نه دي لیدلی کوم چې د نبي علیہ السلام ملګري دي. د فارس او د روم بادشاهانو له تلې د هغې ملګري هم داسې نه دي. وی چې اودس به یې کو کادو یقتتلون علی وضوئه، وی د اوبو په اودس قریب و چې هغې یو بل وجلی، ابه یې راغېښتلی او په مخ او په لاسونو به یې مږل. لاړې مبارک صحابو په لاسونو کې بخاري کې حدیث دی، خراش کې چې به نبی علیہ السلام یا لاړه توکله ابه ځمکې ته نه رسېده، صحابو به په لاس کې رانیول او په ځان به یې مږله. دې ته تبرک وایي. دا برکت مسلمان خو څه کوي کافر هم منلی دی. نو عبدالله ابن ابی منافق دی، کافر دی دړه نه، ورته پته ده چې د پیغمبر علیہ السلام په کمیس کې کمالات شته. نو زوی ته وی چې ماله کفن راکې، نو د هغه ناګنډلي کمیس په ځای به ماله د حضور پاک کمیس راوړی او ما ته به یې دې وجود ته واچی چې د هغې په برکت الله په ما فضل او کرم وکړي. زوی یې راغی سوچه مسلمان، وی صاحب پلار مې دا 2 وصیتونه کړي، یو به په جنازه ته کې، ظاهر نه خو مسلمان و او د انصارو د یو لوی قوم مشر وګورئ، رکوټې سړی نو ځکه به حضور پاک ورسره ګزاره کوله، او بل کمیس راکه چې ورته یې واچو.
حضور پاک کمیس خپل راواغشته او دلی ورکوي ها دا ورته واچوه. موجوده صحابه او پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب دا دې ولې دا چل وکړ، خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. دا الله رسول د منافقانو سردار دی او دا پاک ښکلی کمیس ته پلیت لا ورکې. دا څه کې حضور پاک دو خبرې وفرمایلې، هغه ډېر هوښیار وی زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي، کافر. نو کافر ته زما کمیس فایده نه رسوي، مسلمان له به ورکړي دله څه فایده نه رسوي. ولې ورکوم بیا چې فایده نه رسوي؟ وی د عباس د کمیس بدل پې خلاصو. د حضور پاک تر حضرت عباس چې د بدر په غذا کې کله ونیولی شو نو کمیس یې نوش لیدلی و. نو د هغه قد نه اوږد د بل چا کمیس پې نه برابرېده. نو د دې عبدالله ابن ابی منافق کمیس پې برابرېده. نو د کمیس نبی علیه السلام له ورکوي ها دا دې تره ته واچوه. نو عبدالله ابن ابی هغه عباس د حضور پاک تره له کمیس ورکړی و. نو وی دا هغه کمیس بدل پې خلاصو، بدل یې خلاص شي. وی ښځه درځم جنازه به یې زوکم. حضور پاک چې به کله ته نو ملګري به ورسره و، یوازې خو به نه ته، صحابه ورسره لاړل. چې نبی علیه السلام مبارک جنازې ته سنګ مخکې کېده، حضرت عمر د لمن نه شاته کلک ونیوه. وی د الله رسوله په چا جنازه کې؟ او عمر کې خو بیا د دین غیرت ډېر و، د چا پروا به یې نه ساتله چې پلار یې رور یې ولاړ دی، زوی یې دی، اولاد یې دی، قوم یې دی. نه د دین پروا نه ساتي. دا هلک د جنازه کې د جنازه چې مړی شوي خو ټول قوم شریک یې، ټول خلک شریک او منافقان پکې په ګڼ شمېر کې شریک دي. لیکن حضرت عمر بیا ورته وایي الله رسوله په دې منافق جنازه کې مخامخ ورته القائل یوم کذا کذا و کذا، فلان کې روز ستا خلاف دا خبره کړې ده، فلان کې روز ستا خلاف دا خبره کړې ده، فلان کې روز ستا خلاف دا خبره کړې ده په دې جنازه کې. ټولې خبرې ورته یادې او واقعي د ویلي و داسې. یو غذا کې چې یو مهاجر او د مدینې د انصارو یو کس جګړه، مهاجر لګي شو انصاري له سپېړه ورکړه. انصاري چغه کړه یا الانصار، اے انصارو راشه زما مدد وکړه. مهاجر چغه کړه یا المهاجرین، اے مهاجرو راشه زما مدد وکړه. یو خو مهاجرینو را منډه کړه، بل خو انصارو را منډه کړه. قریب و چې یو بل سره په جګړه شوي وي. حضور پاک اواز واورېده، ما بالو دعوه الجاهلیه، دا د جاهلیت چغې ولې وهئ؟ قوم پسې چغه وال، دا د جاهلیت چغه ده. مسلمان به د مسلمان مدد کوي د هر قوم چې وي، په نیکۍ کې، په ګناه کې نه. په ګناه کې به مسلمان د مسلمان مدد نه کوي اگر که د خپل قوم ولې نه. قومیت خو صرف د پیژنګلو دپاره. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، دا قومیت خو صرف دې دپاره دی چې ته پې وپېژنې چې د پښتون یم، دا پنجابی دی، دا د پلانکي قوم دی، دا پلانکي قوم دی. معرفت دپاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد غوره دا د قومیت په بنیاد نه دی، دا هغه سړی دی چې هغه پرهیزګار دی. حضور پاک فرمایي لا فضل لعربي على عجمي، د عربي په عجمي فضیلت نشته. ولا لابيض على اسود، سپین په تور غوره نه دی، فضیلت په تقوا دی، په پرهیزګار دی. وی دا بدبویه خبره ولې د خولې نه وباسئ؟ وی صاحب تا دقسې مهاجر انصاري جګړه وکړه، مهاجر سپېړه ورکړه، یو بل قوم ته یې واس کړی. نو عبدالله ابن ابی منافق و، ده خو به موقع کتله. د منافقان درونو دا ولې منافقت یې کوو چې په دې تاسو پوه کړو. نفق اصل کې سورنګ ته وایي او په اصل کې سمسره د سمسري سورنګ ته وایي. سمسره چې په ځمکه کې سوړه وباسي دغې ته نفق وایي. اوس نفق عام سوړي ته وایي، سورنګ ته وایي. نو سمسره دا قانوني چې هغه یو سوړه وباسي نو یو طرف نه وباسي او بل خوا هم ولا روشندان خوله وکړي. د سمسرې دا قانون دی. نو ښکاري چې کله ښکار کوي دا سمسرې ښکار کوي نو دی ورپسې دا سوړه کنی چې دی کې به سمساره راوباسو. نو هغه لګي هغه سوړه کنی او میانځ کې هغې سمسرې ورسره دوکه کړي، اتې په بله سوړه تښتېدل. نو دا سمساره په دې خپله سوړه
د ښکاري د دوکه ورکوي په یو ننوځي په بله تېوځي د یو پسې دا ځای که نیت یې خواته دي دقه رنګې منافق مسلمان له دوکه ورکوي درته وایي زه ستا ملګری اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا مسلمان سره میلو شي وایي زه خو مسلمان یم وإذا خلوا إلى شياطينهم او چې خپلو ګنده او مرګرو سره میلو شي کافرو سره قالوا انا معکم موږ خو تاسو سره یو ان هلکه بیا مسلمان له ولې دی انما نحن مستهزئون هسې دوکې دا کې ورسره که ملګري ستا دوکه ورکوي الله وی الله یستهزئ بهم د دې دوکو جزا به الله ورکوي ښه د دې بدل به الله ورکوي سزا ویمدهم فی طغیانهم یعمهون خدای والا موقع ورکوي چې پرېږدي چې څومره په دې دنیا کې دا ګناه ډېره وګټي هغه هم له سزا به ډېره ورکوم دو قسمه منافق دی نو یو ته منافق عقیدوي وي یو ته عملي وي د عقیدې منافق خو دغه دی چې په زړه کې کفر دی د اسلام دشمني ده د قرآن دشمني ده او په خولې باندې اسلام دی او په لاسو خپو ذکر کوي او منځونه کوي او روجې نیسي خوړه کې کفر دی دا د عقیدې منافق دی دا ولې دا منافقت کوي د دې ډېرې وجې وي بعضې خلکو به په دې وجه منافقت کو چې د یارېدل به د یارې نه منافقان بعضې خلک په دې وجه منافقان وو چې هغوی به د مسلمانانو د کافرو دپاره د مسلمانانو جاسوسي کوله جاسوسي خو په خپله جامه کې کېږي په پردی جامه کې خو نه کېږي د کافر ملګري به او ځان به مسلمانان کړي چې موږ د دې کافرو دپاره جاسوسي وو بعضې کسانو به دې دپاره ځان نه منافق جوړ کړی چې د سمال دولت خو به زکات به راکړي صدقه به راکړي جهاد له به لاړ شو هسې به لرې لرې کېږو ځان به ساتو غنیمت کیسه به میلو شي بعضې خلکو به دې دپاره نفاق کو چېره د مسلمانانو په منځ کې به موږ داسې موقع ګورو چې که څه خبره داسې ووته نو موږ به پکې دشمني پیدا کړو یو ته د یو خبر او بل ته د بل خبره او په مسلمانانو به خلک بدګمانه او د قرآن په آیاتونو کې به شکونه شبهې خلکو ته واچو هلکه ښه دا آیت دی یاره تا خو د ماړه داسې وایي نه مسلمان یم پیغمبر علیه السلام باندې خو د ایمان دی خو دا ټکې خو د ما خوښ نه دی داسې قسمه خبرې به یې کولې قبله چې کله بدله شوه لاول مکې مکرمې ته مونځ کېده بیا بیت المقدس ته بیا واپس قبله واپس بیت الله شو نو دغه منافقان پکې منځ اوهو یاره زمونږ خو په نبي علیه السلام ایمان دی مونږ خو یې منو قرآن هم منو مسلمانان یو خو دا خو ډېر خو نه شو چې دا قبله بدله شوه دا څنګه چل بل به وې دا هم کمزوري مسلمانان خو پکې و که نه یاره واقعي هغه یهودیان هم ټوکې ټقالې کوي چې ستاسو دین اوس لا په برابر نه دی کله یو خوا مونځونه کوي کله بل خوا کوي دا به پکې منځ کې بله شوړه ور وویشته یاره لږ کې مې لږ شک شته ښه داسې به لږ پکې تیز شو فی قلوبهم مرض لږ مې شک شته چې دا پشې جوړ دا اسلام داسې جوړ ټیک مذهب نه دی کمزوري مسلمان به وي یاره داسې به دا پکې نور نو دا چل به هم کاو هغه د خولې د زړه هغه نفاق په دې خولې راځي مسلمانانو منځ کې شکونه پیدا کوم دا د دې نورې وجې دي د دې وجې نه دا کسان منافقان د غړه نه منافق او د دې انجام څه دی الله اکبر قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق به په جهنم کې په لاندې طبقه کې پروت دي یهودیان عیسایان مشرکان حتی هغه خلک چې خدای نه مني روسیان او د چینیان د هغې د سزا نه هم د سزا زیاته خطرناکه ده لاندې پراته دي دی د اسلام په جامه کې مسلمان له دوکه ورکوي دی د اسلام په جامه کې خدای له په خپل ګمان دوکه ورکوي دی د اسلام په جامه کې پیغمبر له دوکه ورکوي د دې نه ډېره خطره د مسلمان ته د ظاهر دشمن نه به ځان وساتې خو چې ستا په ژبه مسلمان یو پړه کې کافر د نه ځان ساتل ګران دی رازونه به یې فاش کول د پیغمبر علیه السلام او د کافرو جاسوسۍ به یې کولې جومات یې نه جوړو د پیغمبر علیه السلام په خلاف کې مسجد ضرار قبا سره خوا کې جومات جوړ کړو پیغمبر علیه السلام ته یې ویې راشه پکې مونږ ته برکت دپاره مونځ وکړه دې دپاره یې جوړ کړو چې مونږ دا جومات دی او دا جومات د مسلمان خلاف استعمالو خدای دپاره جومات نه جوړو قرآن شریف کې الله نبی علیه السلام ته فرمایي ګورې پام کوه چې مونځ پکې ونه کې صحابه ویل جومات یې ور روان وي جال کړه
دا قسم قسم پراپیګنډې کو. زکات کې به داسې پټ غوندې شوشه ورویشته څه چل دی زکات غواړ. او دا خو ټیکسونه دی پیسې غواړ دا څه کوي. داسې قسمه خبرې به یې کولې چې د کچه مسلمانان بعضې به د 2-3 ورځو مسلمانانو په لکې شکونه شبهې پیدا شي. دا عقیدې منافق. بعضې د عمل منافق دی. عقیدې نه دی مسلمان دی خو د عمل منافق دی. اسوک دی حضور پاک فرمایي د هغه نښه یې ښولې ده. آیت المنافق ثلاث. د منافق درې نښې دي. دا اوس ګوره چې چا کې شته اذا حدث کذب چې کله هم خبرې کوي دروغ وایي. دروغ د نفاق نښه شو. څومره خلک دروغ وایي. پلار ته کور کې دروغ، مور ته دروغ، دوست ته دروغ، یار ته دروغ، مجلس کې دروغ. دروغ ډېره خطرناکه ګناه ده. د قبر عذاب ته یې ګوره. د دروغجن سړي د قبر عذاب دا دی چې دا وخت کې به وله د دې غوږه پورې شلی او بیا به وله دا بل وخت کې شلی چې دا وشلی دا به جوړ شوي بیا به وله دا شلی بیا به دا جوړ شوي دا به وله بیا شلی. او نبی علیه السلام فرمایي په دروغجن دی د خدای لعنت یې خیریه ورته کړې ده. او نبی علیه السلام فرمایي وی کم سړی چې دروغ وایي نو د خولې نه دومره بوی دي چې یو میل د خولې نه بدبویي دي نو فرشتې ته تښتي. دومره خطرناک جرم دروغ. دومره خلک دروغ وایي او د دروغجن سړي په خولې بیا څوک اعتبار هم نه کوي. دروغ چې وایي یو ورځ دروغ وایي دروغ خیجي بیا وایي بیا پې سبا څوک اعتبار نه کوي. او حدیث پاک کې راځي وی یو صحیفه د رجسټر دی چې کوم سړی رښتیا وایي یو ځل وایي بیا وایي بیا الله وایي د ده نوم د هغه رښتونو خلکو په صحیفه کې ولیکئ. بیا چې د نوم په رښتې یو بل سره علي یا خدای نوم علي وی فلان کې رښتونی. او چې کم سړی یو ځل دروغ وایي وی صبر ورته وکړئ بیا وایي وی صبر ورته وکړئ چې بیا وایي وی نوم له د هغه دروغجنو خلکو په صحیفه کې ولیکئ هغه رجسټر کې. نو فرشتې چې بیا یادوي یا خدای یادوي پلان کې دروغجن. خطرناک شی. اسکول په دې کتابونو کې یو قصه راغلې وه چې زمونږ واړو یو سړي ګډې چیلی سرولې د قصد یې چغې کړې وی شرمخ راغې شرمخ راغې. خلکو منډه کړئ شرمخ راغی چیلی د دې خوار باتې نه کي پوتکونو سره چې لاړ د خندل شرمخ نو هسې خلک وکړلو. بل وایي په رښتیا شرمخ راغی د چغې کړه خدای مو بخښه شرمخ راغی شرمخ چیلی راله ماته کړې ګډې ماته کړې. خلکو ویل لکه دا بل د په شان بیا دروغ وي مور دی د چغې والې څوک نه ورته ده. ټولې ګډې چیلی وله تباه کړې بیا وایي تاسو یا بل ځل تا چغه وواله څه نور مونږ وایي چې دا بیا دروغ چغې. دروغ خطرناکه ګناه ده. لوی جرم تی بل نشته. او بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک پې خندی. حدیث پاک کې د هغه ذکر هم راغلی دی ویلون لمن یحدث فیکذب. خبرې کوي او دروغ وایي دروغ لیضحک به الناس دې دپاره چې خلک ورپسې وخاندي. نبی علیہ السلام فرمائی ویلن له ویلن له ویلن له. ویل مانا افسوس هم دی. او یو حدیث کې راځي او روایت کې وی په جهنم کې ویل یو کندر چې خپله جهنم د هغې نه امان غواړي. بعضې خلک دروغ وایي چې خلک وخاندي. دا څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه ده. نو یو د منافق نښه دروغ. دویم اذا وعد اخلفا چې کله وعده کوي د هغې د مخکې نه نیت کړي چې داسې د قصده د دروغ وعده کوم نه به پوره کوم. یو دا دی چې وعده وکړي او په هغه وخت کې نیت چې پوره کوم به او وروسته ورته څه مسله پېښه شي او پوره یې نه کړي معذور شي خیر دی. نه د وعدې په وخت کې دا نیت چې دا به نه پوره کوم. وعده خلاف 20 وعدې به وکړي او هغه به پوره کوي نه. او دریم اذا اؤتمن خانه که پیسې دې ورسره امانت کېښودې چې دا پیسې ځان سره کېږده زه وایي د مور پی مې دي. امانت کې خیانت امانت دغې ته هم وایي چې دا پیسې ورسره کېږدې خیانت کوي. امانت د قوم د مشرانو ته هم وایي دا امینان دي او قوم سره خیانت کوي. چاله دې سودا واغېسته او تا په هغې اعتماد وکړه ریټ ته ورسره ونه کړه او هغه در سره پکې دوکه کوي زیاتې پیسې اخلي یا 2 نمبر شی درکوي دا په امانت کې خیانت دی. او یو حدیث کې 4 ذکر دی 4 من کن فی کان منافقا خالصا. هغې کې دا دی دا خاصه فجره چې کله دی یو بل سره خصومت کوي جګړه کوي خامخا په معاشره کې یو بل سره جګړه هم پېښېږي نو کنځل کوي. دا د منافق نښې دي. رښتیا ووایه دا په مسلمانانو کې شته او پې نشته او ډېرې زیاتې دي په مسلمانانو کې. دې ته منافق عملي وایي.
دې ته فقهي منافق وایي. اوس د عقیدې منافق ما ته پته لګي چې دا د عقیدې والا دی چې کافر دی، او که دا د خولې والا دی ما ته خو پته نه لګي. نو د نښو نه د هغې پته هم لګي. که د پیغمبر خلاف منظم کوي، روجي نیسي او د پیغمبر خلاف خبره د خولې نه کله ووتله، او هلکه دا د عقیدې د پیغمبر مخالف خبره کول، پیغمبر پسې سپکه ویل، یا اسلام او دین پسې سپکه ویل، یا قرآن پسې سپکه ویل، او یا داسې دا خولې نه یو ټکي ودي چې دا د خدای دا حکم یاره زما عقل خو داسې وی، دا خو داسې نو پکار، نو په خدای اعتراض وکړه، دا ټول د کفر خبرې. پته ولګېده چې دا د عقیدې منافق، یوازې په مونځ او دس خبره نه ده. دقه عبدالله ابن ابی چې هغه جګړه جوړه شوه او حضور پاک وی دا ولې دا ده چغې د بدبویه او څښا چغې وهې. دی عبدالله ابن ابی خو مقاوم ته هلته انصار د مهاجرو خلاف لږ شو، نو بد دی چې راشه مقام یې ومونته. نو دی څه وایي؟ وی ښه وګوره که نه، وی تاسو ته ما نه وي چې دا مهاجر مه پرېږدی در باندې به رالګي. یو سپکه خبره یې د خولې نه ووته، هغه زما مناسب نه چې زه ووایم. وی یاره اورېږه چې مدینې ته لاړ شو که نه، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل. مونږ چې مدینې ته لاړ شو، مونږ د عزت والا خلک یو، دا مهاجر ذلیله خلک دا به مونږ وباسو. خو انصار اوچت شي مقاومن ته، لیکن انصار خو انسان نه غلطي کېږي، بعضې کسانو ټول خو نو فوراً حضور پاک ته اطلاع ورسېده، نبي علیه السلام راغو تابس وکړل، بس هغې خو توبه طایب شو، د خولې نه خو خبره ووته. یو صحابي راغی بخاري شریف کې حدیث علیه السلام ته الوی، وی صاحب عبدالله ابن ابی داسې خبره کړې ده. بیا یې راوغوښته، وی تا دا خبره کړې ده؟ وی نه قسم دې که مې کړي. صحابي وایي کېناستم، تره راته وایي چې ګوره پیغمبر علیه السلام ته دې هسې بې ځایه خبره وکړه. هغه د هغه ورته قسم وخوړ، ته د پیغمبر علیه السلام په نظر کې دروغجن ثابت شوې. وی داسې خفه شو چې د حد نه وتې. وی دی کې نبي علیه السلام ته الله قرآن شریف کې آیاتونه نازل کړل. وی زه یې راوغوښتم، وی ما ته فلان کې تا ټیک ویلي، د هغه په دروغه قسم خوړلی، لیکن زوی سوچه مسلمانو دا چې نبي علیه السلام پسې راغی. وی په پلار مې جنازه وکړه. زوی راغی نبي علیه السلام ته، وی صاحب زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی؟ وی نه. وی ښه دی لرالم چې که د ما د پلار د مرګ حکم دی کړي، نو په بل چا یې مه وجنه، ما په مې مړ که، اوس به د ما د پلار سر ستا خپو کې پروت دی. وی نه نه ما نه دي ویل. سره د هغې لاړ، دا عبدالله ابن ابی دا پلار یې په لاره را روانو، د اس نه یې راکوز که، د ګریوان نه یې کلک ونیو، تورې یې ورپسې راوویسته. وی ته زما پلانکیز وی، او یې تاریخ وایي چې د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه. ته زما پلانکیز وی نه؟ وی یم. وی دا څه کې؟ وی تا د پیغمبر علیه السلام په حق کې ګستاخي کړې ده، ځان ته عزتمن ویلې دی، هغه ته بې عزته ویلې دی. وی قسم دی که دې پرېږده، شا به ووایه چې زه بې عزته یم، ذلیل یم، حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه، بیا یې پرې ووایه، وی بیا ووایه، درې ځلې یې پرې ووایه. وی زه خبیثه اوس. د عمر فاروق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته دا خبر یادول، وی په دې منافق جنازه کې فلانکي وخت کې داسې ویلي، او خصوصا د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په الزام کې ډېر شریک و. د شپېره هغه کار کړی چې د مکې مشرکانو مغه نه دی کړی، یهودو مغه نه دی کړی، عیسایانو نه دی کړی. هغې به دشمني کوله، مخ په مخ به راتلل، او د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې حمله، داسې پاکي بیبي باندې چې قرآن شریف ته هغې صفحې کوي، صدیقې باندې الزام لګول. د الله رسوله په دې منافق جنازه کې پلانکې روزې دا ویلي، پلانکې رد دا، پلانکې. نبي علیه السلام څه وایي؟ اخر عني یا عمر، رسته شه عمره، زه به جنازه کوم. وی تا ته خدای نه دي ویلي چې مه کوه؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر. او یا ظلم ولا بخنه غواړي، نو خدای پاک وی نه بخم، او یا ځل او یا جنازې پرې وکړو، بیا هم خدای نه بخي. نو ولې پې د الله رسوله جنازه کې؟ حضور پاک څه وایي؟ وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو جنازو نه په زیات خدای بخي، د اویو بخنو نه، د اویو نه زیات یې ولکو. ته نه پوهېږې عمره؟ انی اريد ان یسلم 1000 من قومه، زما دا خوښه ده چې دې په زړه کې مینه پیدا شي، او خدای د دا زرګونه قوم ټول منافقان چې دا خدای مسلمانان دي. دا حکمت ته پکې
تاسو یقین وساته هغه عبدالله ابن ابی ته پیغمبر علیه السلام خپل کوي سم واچو او په خپله پیغمبر علیه السلام له حد تکوس که چې امت ته وښیي مخلوق خدا ته وښیي د پیغمبر نن خلک په اسلام باندې څومره اعتراضونه کوي او په پیغمبر علیه السلام د تشدد الزامونه کوي قسم دی د حضور پاک د کافر منافق چې د هغه په لمن یې داغونه لګولي د هغه سره دقه رویه وه په خپل یې اوچت که او په لحد کې کېښود او جنازه هم پې د پاسه وکړله او چې جنازه سنګ وکړه نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کړه لا تصلي على احد منهم مات ابدا بس نن خو دې وکړه او عمر درته ټیک ویلي ښه دې نه پس چې منافق مړ شي ګوره جنازه به پې نه کوي ولا تقم على قبره دعا به مو ته نه کوي د هغه په قبر به هم نه ودرېږي انهم کفروا بالله ورسوله دی په خدای په رسول کفر کړی دا کافران دي چې د خولې مسلمانې وایي منځونه او دسونه او جهادونه دا د خولې خبرې دي لکه د ته بغض پروت دی کفر پروت دی وکانو فاسقین او دا فاسقان د خدای د تابعدارۍ نه وتې خلک د خدای تابعدار نه دي الله منې که د الله هم به دې کې حکمت و مخکې نه منې که چې پرېږده جنازه وکړي وروسته یې منې که قاعده راغله چې په منافق او په کافر خاندان او دوستان او قوم هغه خدای پاک ټول سوچه مسلمانان کړه او خصوصا د ده غصه پیغمبر علیه السلام ته ولې وه چې هجرت کله نبی علیه السلام وکړ یو صحابي دی حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار د خزرج قبیلې سردار و مشهور نو پیغمبر علیه السلام د هغه تپوس ته صحابه ورسره چې پیغمبر علیه السلام په یو دغه باندې 100 روپۍ و کچر باندې خر باندې 100 نو په لاره چې تل نو دا عبدالله ابن ابی منافق و هغه وخت کې لا د ظاهري د خولې کلمه هم نه وویل او په مجلس کې نور منافقان هم کافران هم پکې مسلمانان هم پکې ناستو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مسلمان صحابي هم پکې ناستو چې پیغمبر علیه السلام څنګ ته نو ودرېده نو هغه څاروي دوړې وکړې نو د عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه داسې نفرت یې وکړه دوړې په مونږ مه راولئ نو حضور پاک پته د قرآن شریف تلاوت وکړه او دعوت ته ایمان یې ورکړه چې مسلمانان شي دوی ورته څه وایي ویې سړیه وی که دا قرآن دې ټکي که نه او حق کتاب نو ښکلی شی دی وی لکه حق یې الله وی مونږ له پې ولې ضرر راکې زمونږ په مجلس کې مونږ د خبرو اترو نه وباسې زه کور کې نه قصې پسې چې څوک درځي هغه ته کوه که نه قصې پسې کوه فقصص علیه داسې سپک لفظ یې و صحابه پکې ناستو هغوی وي د الله رسوله مونږ دا قرآن خوښو مونږ دې هر ځای کې وایه کافر وی نه به وی جګړه جوړه شو نبی علیه السلام له جنګ ختم کړه نو چې لاړه او دا سعد ابن عباده تپوس ته ورننوته هغه ته یې ګیله وکړه وی سعد ستا د قوم ګوره عبدالله ابن ابی دا چل وکړه ما ورته قرآن نه وی نو ګوره ما ته رټ انکار وکړو سپکې راته ووي او ورته څه وی وی د الله رسوله خیر صبر وکړه وی ستا د هجرت نه څو ورځې مخکې د ټولې مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د دې د مدینې مشرکۍ او د مشرکۍ پټکې یې ورته ورتړه دې مشرکه او پټکې د مشر یې ورتړه خو ته رالې تا هجرت وکړه خلک ستا تابع شو نو د مشري لاړه په اور کې پرېوته دې ځکه غوسه دی سرداري ته لاړه ګورنري او مشري ته لاړه نو تا ته ځکه دی غوسه دی صاحب ګزاره ورسره کوه نو حضور پاک به دې منافقانو سره ډېره ګزاره کوله نو د منافق سزا څه شوه قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم چې کوم لاندې طبقه ده او د هغې نه سخته ګرمه طبقه بله نشته منافقان به په هغې کې لاندې پراته دي نو خدای خو دې د عقیدې د نفاق نه وسات خلک چې به کلک ایمان ساتو مضبوط د خدای سره د رسول سره د قرآن سره د دین سره د اسلام سره به مضبوط لګاو ساتو په دې کې به نه د پلار پروا ساتو لکه د عبدالله ابن ابی زوی چې څه وکړل د پلار پروا نه ساتله نه به په دې کې د مور پروا ساتو نه به په دې کې د کلي د مشر پروا ساتو نه به د سیاسي لیډر پروا ساتو او نه په دې مسله کې د مال او د دولت او د بل څه پروا ساتو دا سیاسي لیډران او قصې پسې د دنیا سره تعلق لري او خدای دی نو د خدای مقابله کې به څوک ولې نه د خدای دین د خدای ایمان دا به زړه کې کلک او مضبوط ساتو
او باقی او سړی دی په یو پارټۍ سره ملګری دی پارټي یې پیښه او دې پیښه دنیا پیښه او پارټي یې پیښه لیکن په زړه کې به زموږ مینه د خدای د رسول د قرآن د اسلام د شریعت او د دین سره او که نه بیا د لیډر دپاره د پلار دپاره د قوم د مشر دپاره اسلام ته قرآن ته دین ته پیغمبر ته خدای ته سپک ګوري دا به د عقیدې منافق دویم د عمل د نفاق نه ممزان ساته عملی نفاق څه شی دی دروغ به نه وایي وعده خلافی به نه کوو امانت کې خیانت به نه کوو او انسان د جګړې خو نه دي په کار خو که چېرته د انسان سره جګړه راغله کنځل به نه کوې فجور دا ګناه ده که داسې قسمه خبرې د چا نه ووتې دا د عمل منافق دی او ګورې د عمل منافق څه موده د عمل منافقي وروسته بیا هم دې د عقیده خرابېږي د عقیدې منافق کېږي نو خدای پاک مدینه منوره د منافقانو نه پاکه کړه هسې لوست زما وروڼو دا یو واقعه په 9مه هجرې د ذیقعدې په میاشت کې پېښه شوې په 9مه هجرې کې په ذوالحجه کې د اسلام یو ډېره لویه عظیمه یو بله واقعه پېښه شوه هغه دا وه چې حج فرض شوی بعض علما خو یې په 9مه هجرې پر څوک 8مه یادوي څوک 6مه یادوي بهر کیف اختلاف پکې شته خو تر دغې وخته پورې مسلمانان نبی علیہ السلام لا حج لا نه لیږل عمره خو شوې وه د حدیبیې هم شوې وه او عمرة القضا د هغې نه پس هم شوې وه په 8مه هجرې پیغمبر علیه السلام د جعرانې نه هم عمره کړې وه په دې 9مه هجرې نبی علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوغوښته هغې حج له ولیږه 300 صحابه کرام یې ورسره ملګري کړل او پیغمبر علیه السلام وله 20 خان ورکړل وی دا 20 خان به بوځې او دا به په حج پر ورځ د مینا پر ورځ قرباني کړي نبی علیه السلام په خپله په دې 9مه هجرې لا نه حج له د هغې څه وجوهات علما ذکر کوي ابوبکر صدیق یې ولیږه د حج امیر ورته وي مشر دی د حج امیر چې دی کله ووته نو قرآن شریف کې او عدته وی ته به د اعلانونه وکړې چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي د اعلان وکړي نو چې د حج دا خلک خواره شي خپلو علاقو ته نو دوی به ووایي چې راتلونکي کال به پیغمبر علیه السلام حج ته راځي نو ټول خلک به د مختلفو علاقو نه مسلمانان راشي او د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې به حج وکړي او د حج چل به زده کړي یو حکمت پکې دا دویم به دا اعلان وکړي چې د بیت الله نه به بربند طواف د نن نه بس بند شي خلکو به د بیت الله نه بربند طواف کو بربند به تاویده د هغې به 2 وجې وي دوی به په خپلو جامو کې د بیت الله طواف نه کو وی زمونږ دا جامې د ګناه جامې دي نو د قریشو نه به یې جامې غوښتې نو چې قریشو به چاله جامې ورکړې خو په هغه جامو کې به یې طواف کو او چې قریشو سره به دومره جامې خو نه وي جامې به یې ور نه کړې نو د بیت الله نه بربند تاویده یو وجه به بل هم وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو سرمن خو د خدای جامه ده دومره بدعمله خلک و دا کافران قریشیان د اسلام نه مخکې نو ته به دا اعلان وکړي چې د نن نه پس به بربند طواف د بیت الله نه کېږي دا یو وخت دویم به دا اعلان وکړي چې مشرک کافر دا به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي دا اعلان به وکړي نو چې دې څنګه روان شو ذوالحلیفې ته ورسېد نو بیا د سورت برات دا لومبي آیتونه نازل شو براءة من الله ورسوله الذین عاهدتم من المشرکین دا آیتونه نازل شو نو حضرت علی صاحب له پیغمبر علیه السلام خپله اوښه ورکړه وی دا اوښه واله او لاړ شه د حضرت ابوبکر ملګری شه او ابوبکر چې څنګه اعلان کوي نو تم د دې آیاتونو تلاوت بالته وکړي او د اعلان به وکړي نو دی د پیغمبر علیه السلام په اوښه سور شو ذوالحلیفې ته روان شو نو حضرت ابوبکر خو د اوښې اواز پیژنده د اوښې هغه کشار اواز یې پرېښوده نو ویرېد وی نبي علیه السلام جوړ راپسې راغی نو چې وی کتل نو اوښه د حضور پاک و علي صاحب پې سورو نو فوراً یې اواز وکړي امیر ام مامور وی امیر په حیثیت د امیر را لېږلې او که نه امیر زیم ته مې مامور نه وي زه مامور امیر ته دې له را لېږلم چې یو څو ایتونه نازل شو زه به د دې ایتونو تلاوت وکړم په مینا کې په عرفات کې په مزدلفه کې نو حضرت ابوبکر صدیق حج وکړه په 9م کال دا د هجرت
او دغه اعلانونه به کول په مکه کې په مزدلفه کې او په مینا کې یو به د اعلان کو چې آینده کال به نبی علیہ السلام حج ته راځي نو چې تاسو د حج نه خواره شئ نو خلک خبر کړي چې راشي او د پیغمبر علیہ السلام سره حضور پاک حج لته حجة الوداع انشاءالله چې د جمعه کې د هغې بیان درته وکم نو 140,000 مسلمانان ورسره په حج کې شریک شو ډېر خلک راغله دویم دا اعلان به کو چې بربند به د نن نه پس طواف نه کوي دریم به دا اعلان کو چې مشرک به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي او علي صاحب چې کوم اعلانونه لرېږلي وو د سورت براء آیاتونه د هغې مقصد دا و چې که موږ چا سره معاهده کړي او کومه نیټه مقرر کړي هغه نیټه د هغه دپاره ده هغه نیټه چې ختمه شوه معاهده ختم او که چا سره زمونږ کافرو سره معاهده نی نو 4 میاشتې هغې لم مهلت دی 4 میاشتې سیحو فی الارض 4 اشهر 4 میاشتې ګرځئ بېغمه څوک به هم درته غږ نه کوي 4 میاشتې پس به د اسلام قانون له راځئ یا به مسلمانېږې او یا به د ذمي په شکل په دنیا کې ژوند تېروئ بس نو علي صاحب هم هغه اعلانونه وکړل حضرت ابوبکر صاحب هم اعلانونه وکړل نو دا حج دی د حضرت ابوبکر صدیق په 9 کال کې دا پکې یو عظیمه بلا واقعه او نور په دې 9 کال کې دومره خلک خدای پاک مسلمانان کړل چې د کتابونو پاڼې ترې نه ډکې دي دا وفدونه به راتل د قبیلو د ثقیف او د حوازن او د یمن نه او د غیر چاپېره قبیلونو په زرګونو خلک راتل او نبی علیہ السلام ته به کېناستېدل او بس ایمان به یې راوړو خدای پیشنګویي کړې وی دا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بزرگاو خلق د مکینا د مدینینا طائف هنین یمن او تاس دا د دنیا خلق خدای مسلمانان کړل څومره غټې غټې قبیلې وي او د مسلمانانو دشمنانو قسم دی دا په ایره ایره راتلل او مسلمانېدل دومره دنیا را روانه وه چې نبي علیه السلام سره موقع به نه وه دومره خلق راغلل او مسلمانان شو د څو وجو نه مسلمانان شروع یو خو به د پیغمبر علیه السلام معجزې لیدل بل د قرآن شریف آیاتونو ته به په غور کتل اورېدل به د هغې د وجې نه خدای ایمان او درېیمه وجه یې څه وه غټه وجه د مسلمانانو اخلاق د مسلمان د صحابو خوی او اخلاق به لیدل او دا لاسینګ خلق دی دا څه ناشنا خلق دی د مسلمان د هغه کردار او د اخلاقو د وجې نه به دا مسلمانېدل نن الاوړې د خبره ګوره قرآن ته خو د چام توجه نشته نه څوک قرآن اوري د دنیا تعلیم پسې خلق په منډه دی سار چې وځي تر ماسخوتنه پورې زمونږ بچي دا په سکولونو په کالجونو په پبلک سکولونو په سیري او د ټیوشنونو غم ولا مونږ څو نه کوو یو بچی چې ته مونږ جومات ته ونه لېږي چې بچی ورشه لږ قرآن هم زده کړه د قرآن دپاره ولا مونږ د ټیوشن غم ونه کړه ټیوشن نشته قرآن درته مفت په جوماتونو کې ښودلی کېږي یو 2 روپۍ د نه قاري صاحب نه غواړي ملا صاحب د نه 15 روپۍ نه غواړي خیراتي درته ښیي هغې له خپل بچی نه لېږي او د دنیا تعلیم له وله څومره پیسې لګي ټیوشنې وله نیسي سوزکي وله نیسي ګاډې وله نیسي او پېښور ته یو خوا بل خو یې پکې ځغلی الله حضور پاک د قیامت د نښو نه یو نښه دا هم ښودلې ده تعلم لغیر الدین چې د دین نه علاوه د دنیا علم پسې به خلک سر په سر شي دغسې ده که نه وختي سار پېشمني دا ماشومان مخکې ورځو کې د ماش په بار وه نو لږ وختي راووتم ځای لږ لرې و نو پېشمني سار مانځه په سر یقین کوه په دې لاره مې دا پلین پوچ او داسې دونه ولیدل او دا ماشومان داسې لچېدل او دا پتلونونه وغیره یې چولې او ګاډو ته ولاړو خو کې دا ماشومان څه وخت پاسېدلې د دنیا لپاره قرآن سره مینه بلکل نشته پیغمبر سره مینه بلکل نشته یو ماشوم دا جومات ته بوله ته چې قرآن زده کړي تلاوت د قرآن خو بالکل ختم دی څوک یې نه کوي که چا په ناظره قرآن ویلي دی هغه سره ټیم نشته د قرآن افسوس دی وخت ورسره نشته د دنیا شته د هغې وخت ورسره نشته تلاوت نشته ټول موبایل دی او زمونږ خلک په اخته دی موبایل خو خلک د خې توخې نه وویستل دا څه مصیبت راګډ شوی هر سړی بس په لاره کې موبایل په ګاډي کې موبایل په کوڅه کې موبایل او په موبایل څه ګوري تصویرونه پې ګوري د ښځو فوټوان پې ګوري ډرامې پې ګوري فلمونه پې ګوري یا رونو خدای له به څه جواب ورکوي په کم طرف سر شو خلک هلکان او جنکۍ ټول په ګډو وډو سر دي موبایل دی او کمپیوټر دی او ټي وي دی او انټرنیټ دی او دا پیسې دي خدای هیر شو قرآن هیر شو دین هیر شو توجه خدای رسول ته نشته د خدای عذابونه پرله پسې در باندې را روان دي
دا د خدای قهرونه دي خدای خبر چې نور قهرونه او غضبونه به د خدای په سر راځي دین طرف ته توجه نشته د دین لارې ته توجه نشته جومات ته توجه نشته که څوک نیکان خلک څوک راشي او د دین خبره در سره کوي د هغوی ټیم در سره نشته ته به څه کوو بس دغه دنیا ده او بس پړق باو کې خېټه به دې وکړي دا مال دولت ټول به دلته پاتې چې دغه خدای له به ورځي یو په لاسونو چکونه لګي دا به چې خدای به ما څه کړي یوم یعد الظالم علی یدیه په لاسونو به چکونه لګوي او څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا او د پیغمبر لار کمې نیولې وه څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا د فلانکي سره مې دوستانه و دا په ګډ وډ هغه سر کړم که دې سپیره سره مې دوستانه نه وې کړې د هغې په ځای مې د رسول تابعدارو سره دوستانه کړې وې څه خبره د ذکر موقع موږ سره نشته د درود موقع موږ سره نشته موبایل خفه کېږي کمپیوټر خفه کېږي د قرآن د تلاوت موقع موږ سره نشته پخوا په ښه سهار وختي نه مانځه نه پس به ټول خلک جومات کې ناست او تلاوت د قرآن شریف پې کوو مازدیګر نه پس به جومات ډک او تلاوت د قرآن شریف پې کوو او سهار او مازدیګر دغه ماشومان چېرته راشي په تېر استاذ ته کښېني تلاوت موقع موږ سره نشته موبایل دی او کمپیوټر او فلمونه دی او سینماګانې دي او دعوه مضبوطه کوو موږ د پیغمبر امتیان یو نبي علیه السلام زموږ هلکه څه د هغه امتي صحابو داسې کړي تابعینو داسې کړي لږ خدای لپاره د قرآن تلاوت شروع کړي دا څه کوئ لږ ذکر و اذکار شروع کړي دیندارو نیکانو سره ملاو شئ لږ یو پټي تسبیح لاس کې راوالی لږ درود شریف جاری کړي لږ په صحبت د نیکانو خلکو کې ناسته وکړي د دې ګندګیرونه لږ ځان وباسئ د دین دشمني به کوئ اسلام ته ایمان ته قرآن او شریعت ته په سپک نظر مه ګورئ دا خو د ټولو شریک شی دی نو بهر کې زمارونو د قرآن شریف تلاوت انتهایی ضروری دی ګورئ تلاوت د قرآن کوئ سهار او مازدیګر لږ وخت وله ورکئ بچی باندې د دنیا تعلیم کوه منع نه دی خو د دنیا د تعلیم سره سره لږ غوندې د دین تعلیم پې وکړه لږ غوندې قرآن پې زده کړه لږ ذکر و اذکار پې کوه په خپله لږ وخت دی له ورکړه د دنیا د ژوند څه پته لګي